الہ العالمین انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات پیدا کا، اللہ رب العزال انسانان پیدا کا، الہ العالمین دا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام محبین پیدا کا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دنیا ترولے گا، اللہ رب العزال اغت محبین متعلقین ورکا، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دنیا کے پیدا کا، الہ العالمین اغت محبین ورکا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیدا کا، الہ العالمین اغت محبین ورکا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیدا کا، اغت محبین متعلقین ورکا، و امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبارک یہ پیدا کا، آغسی محبین یہ وطورکا چدا سی محبین یہ پا دنیا کی یو شخصیت تا، یو پیغمبر تا، یو ولی اللہ تا ندی ورکڑی، بے دا سی محبین ورکا چدا آقا نامدار حبیب کردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا محبت کے انتہا تا ورسید، دا سی محبین رازے چھ دا آغی صحابہ کرامو دا محبت چن واقعاتو گورو چھ اللہ رب العزال زمانگ استاس و پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا سرنگ محبین ورکڑیو، سرنگ دا حبیب علیہ السلام سرپا محبت کے انتہا ترسید لیو معزز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک امام الانبیاء علیہ السلام سرا دخپل مینی و محبت اظہار کی مبارک پاشعاروں کی دا سوائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنٌ ستاغوانتی حسین زماسترگو دالی دلے ندے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء ستاغوانتی حسین و جمیل میندو زیگولے ندے مبارک دا نبی کریم علیہ السلام مبارک پشان کی دا سوائی خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء تد ہر عیب ندا سے پاک پیدا کرے شوی گویا چتا سنگ وختل الہ العالمین تا آغا سے پیدا کرے معزز و سامعینو دا صحابہ کرامو دا من اظہار دا امام الانبیاء علیہ السلام سرا دا یوبل صحابی مبارک دخبل منی و محبت اظہار کی بیدہ نبی کریم علیہ السلام والدہار و سار تگورم چر کلمیو کتا فیصلم اداو کلا بیدہ امام الانبیاء علیہ السلام مبارک والدہار و سار دا سپگمی پشان باندے پڑکیدہ مبارک دا سوائی یتلعلو وجہو قلقمر دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک والدہار و سار دا سپگمی پشان تے پڑکیدہ معززو یوبل صحابی مبارک دا امام الانبیاء علیہ السلام سرا دا خپل مینی او دا محبت اظہار دا سکی دا امام الانبیاء علیہ السلام حسن خپل خلقو تا عوامو تا دا امام الانبیاء علیہ السلام امتیانو تا بیانول وائی مبارک عرض کی دا سوائی صحابہ کرامو تلگیا دے ورتوائی تابعینو تلگیا دے اغیت دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک دا ودوہا رخصار تشریکی مبارک وائی کأن الشمس تجری فی وجہی وی اللہ رب العزال امام الانبیاء علیہ السلام مبارک دا سے خستر رخصار ورکڑے ہو گوئی چدا انور دا امام الانبیاء علیہ السلام پر مخ کی جریان کی اور روان دے معزز ولی بنوی دا سے ودوہا رخصار ولی بنوی سپن رخصار دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک چھ اللہ رب العزال پہ خپل پا کلام
کلام عظیم الشان کی قسم خوړل دی معزز ملا علی القاری الحروی الحنفی رحمه الله تعالی والمرقات شرح المشکات کے دا سوائی دا ہر آیت مبارکہ دا پارا شپیت زر تفاسیر دی دا ہر آیت مبارکہ دا پارا شپیت زر مطالب دی شپیت زر مفہوم دی مبارک فرمائی دا دغی آیت مبارکہ کم چماستا سو فورن دی باندے خطبہ کی تلاوت کا مبارک فرمائی چه امام علوسی رحمه الله تعالی په تفسیر روح المعانی کی دغه آیت مبارکه په تفسیر کی مبارک دا وایي چې د ودوحانا مراد هغه د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام سپین رخسار دی سبحان الله د واللیل مراد د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام تور زلفان دی وی الہ العالمین د خپل حبیب پر رخسار باندې قسم خوري د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام په تور زلفان باندې قسم خوري ځکه صحابه کرام فرمایي لولاه لما خلق الله الافلاك والارضين کچر ذات بابرکات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نوی عالم بنوی دنیا بنوی افلاک اسمانونه بنو ارضین زمکه بنوی ولیکن الله رب العزال چې زمکه پیدا کړه تا پیدا شرف درکا اسمانونه پیدا کړه دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سبحان الله د وجه او د صدقینا مونږ تاسو پیدا یو دنیا پیدا د معزز سامعین علامہ جلال الدین السیوطی رحمه الله تعالی وخپل کتاب الخصائص الکبرى کی دا خماد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا ودوحا رخصار چند کمالات دا صحابه کرام دا زبان تاسو تا بیان کا راشد مبارک دا زلف و کمال و گورا صحابه کرام ورسر سنگ دا محبت دا امام الانبیاء علیہ السلام دا وجود جز سر دا خپل محبت و دا مین اظہار کرده دا معزز حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمه اللہ تعالی بالخصائص الکبرى کی دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پر روایت باندی چه خادم النبی دے خدیم النبی دے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یہ واقعہ را نقل کی وچار کر نبی کریم علیہ السلام دا حج پا موقع باندے پل زلفان دا اخریل روایت کی دا سرازی لما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعره یوم النهر وان یقسم بین الناس پدی ببرکت باندے پدی غرض باندے چه امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر صحابه کرامو تا عقیده دا برکت خواهی چه تاسو با دا پیغمبران علیہم السلام زلفانو تا داغی ترکی و لباس تا دا برکت پنیت باندې گوره و امام الانبیاء علیہ السلام چه دا خپل سر مبارک ویختان اخریل اغی صحابه کرامو کی تقسیم کا وی بید اگست طرف ویختان اخریل اغی پا صحابه کرامو کی دا تقسیم کا مبارک مونگو تاسو تا دا برکت عقیدت خواهی نبی کریم علیہ السلام مبارک دا دغ زلفان مبارکونا علامہ واقدی وفتوح الشام کی دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا واقعات وخیم و عظیم ذکر کی ویو غزوہ کی دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مبارکنا توپے شریف داورک شولا اجلہ صحابہ کرام پر شہادت رسیگی صحابہ کرام تابعین راضی خالد رضی اللہ تعالی عنہ تعرض کی وے خالد صاحب رضی اللہ عنکا وے صحابہ کرام پر شہادت رسیگی تاسو پر توپے پسی گرزیگے مبارک ورتوائی دا محضی و توپے نوا
دا محض یو قلنسوه شریفه نه وه بلکې دا هغه ټوپۍ ده چې په دې کې امام الانبیاء علیه السلام چې هر کله د حج په موقع باندې ویښتان مبارکان وخریل ما ترېنه لږ راټول کړله او په دې ټوپۍ کې مې وګنډل تعویض مې ترې جوړ که نن که ما ته الله رب العزال شرف راکړی نن که الله رب العزال ما ته لوی شان او عظمت راکړی نن که ما ته لقب د سیف الله میلو دی دا د امام الانبیاء علیه السلام د دې جز ویښته په برکت باندې الله رب العزال دا مقام ما ته راکړی معززو صحابه کرام د امام الانبیاء علیه السلام د جز دومره احترام او قدر کی چې د امام الانبیاء علیه السلام مبارک په سنت احترام او قدر کولو د خپل مینې او د محبت اظهار به د امام الانبیاء علیه السلام مبارک سره کولو تاریخ الخلفاء په حواله باندې امام جلال الدین السیوطی رحمه الله تعالی دا واقعه تفصیلا ذکر کړی دا وی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله وفات ته نږدې شه الله رب العزال دتا د مبارک ته عمر ورکړو انه عاش 77 سنه مبارک دا واو یا کلونو چې هر کله مبارک وفات کیږي وکان عنده شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلامة أظفاره فأوصى أن تجعل في فمه وعينيه وقال افعلوا ذلك شرك المبارك با وفات نزدیشا وصیت یوکا خپل ملګرو ته تابعین او صحابه کرامو ته چې هر کله زه وفات شم ما سره د امام الانبیاء علیه السلام مبارک د سر مبارک ویښتان دي د امام الانبیاء علیه السلام د ګوتو مبارکو نوکان دي دا به زما په سترګو باندې کېدی زما په مخ باندې به کېدی زما په کفن باندې به کېدی هر کله چې زه د اله العالمین حضور ته نږدې شم بل اله تبا د امام الانبیاء علیه السلام دا زلفان او دا نوکان په وسیله کې پیش کوم چې سره چې کوم معامله کې دا زلفان مې راوړي دي د امام الانبیاء علیه السلام نوکان مې راوړي دي دا مې تاسو ته وسیله کې پیش کړي دي داسې محبت د صحابه کرامو د امام الانبیاء علیه السلام سره چې په محبت د امام الانبیاء علیه السلام کې انتها ته رسیدلی وو تاسو کو تاریخ مطالعه کې تاریخ وګورئ د امام الانبیاء علیه السلام مبارک بشان محبین به تاسو ته میلول شي د نبی علیه السلام سره چې کوم خلکو د محبت اظهار کړی یقینا چې د امام الانبیاء علیه السلام په محبت کې د عشق مرتبه ته او انتها ته رسیدلی دي معززو د امامنا امام مسلم رحمه الله تعالی مبارک په حواله باندې چې دا دریم نمبر کتاب دی بعد د بخاری شریف نا مسلم کتاب دے امت لا معزز و حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی واقعہ نقل کی دے مبارک فرمائی نبی کریم علیہ السلام دخل علینا وکان عندنا نبی کریم علیہ السلام منکر راغے امام الانبیاء علیہ السلام انت تشریف فرما دے مبارک باندې خوب راغی چې هر کله نبی کریم علیه السلام ودشه چې هر کله مبارک ودشه د ګرمۍ موسم دی د امام الانبیاء علیه السلام مبارک په وجود باندې خوله رااله چې هر کله نبی کریم علیه السلام مبارک باندې خوله رااله فعلک وجاءت امي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها وی زما مور بی راولګي یو شیشه راوړله بیا هغه شیشه چې راوړله یو چخ چې راواغسته وی د نبی کریم علیه السلام مبارک خوله مبارکې په هغې باندې راجمع کوله هغې بوتل کې وی چې هر کله بوتل کې راجمع کوله
په دغه حال باندې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام فاستيقظ النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک پہ راویخ شا ورتوائی ما هذا الذي تصنعين یا ام سلیم اے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی دا تا سمامیل شروع کری دا سکار دی شروع کری دی امام الانبیاء علیہ السلام تا عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام هذا عرقك نجعله في طيبنا ومن اطيب الطيب یا رسول اللہ علیہ السلام دا جہان خوشبویان مکتلی دی دا جہان قسمہ قسم معطر و عطرون مکتلی دی یا رسول اللہ علیہ السلام دا خلا مبارک استا چه کل منگ راجم کو پا عطر کی واچو ومن اطیب الطیب دا غین بہترین خوشبوئی بیا پا جہان کی منگ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک سرا دا سی دا محبت زار زمو تابند چکل خلراشی خلق رانا تختی دا خود امام الانبیاء علیہ السلام دا خلی مبارک اعجاز گورا چه بعضی روایاتو کی رازی مبارکان وائی چه دا عطر و پزی باندی بمونگا دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک دا خلا دا استعمالا والا معزز دیتا ویلیشی زمان و بیان موضوع دا صحابه کرام و دا محبت انتہا دا امام الانبیاء علیہ السلام سرا پا دی ہر جز کی بتاسو تدا ثابتی گی چه صحابه کرامو دا خپل حبیب علیہ السلام سرا دا محبت انتہا کرے دا معزز امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالی دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حدیث را نقل کردی دی مبارک فرمائیں چیزا نبی کریم علیہ السلام باندې داخل شما فإذا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ومعه تست ويشرب ما فيه حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میولی دا نبی علیہ السلام مبارک محضر تا داخل شما لنبے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پا نظر راگے دا غصر پلاس کی او خانک تے سگورم چپاگے کی وین دا امام الانبیاء علیہ السلام دا مبارک کر لگولے ہو پچنی ہے لگولے وی آغا پا دا غطال او خانک کی وین دا مبارکی اس کی وی نبی کریم علیہ السلام مبارک و تمخراوارا ورتوائی ما شانو کا یبن زبیر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا دا سکار کے دا سکی صدی شروع کرے دا مبارک ورطا قسم خری ورتوائی واللہ انی احببتو ان یکون من دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوفی ویزد الہ العالمین پا ذات باندے قسم خرما چی دا میں خوخ گانا چی دا امام الانبیاء علیہ السلام دا وجود مبارک یا جز زمان وجود تلر شدارا تغیر زیادہ محبوب عمل لمعام سبحان اللہ دا عشق و دا مین انتہا تا گورا چاگی دا پارا بیا حدود نوی عشقم دیتے ہوئے لکیگی چا انسان پا کے تجاوزو کی آدھا محبت انتہا تا رسیگی معزز و امام الانبیاء علیہ السلام مبارک و تبیا مخراوارو ورتوائی ویل لک من الناس وویل للناس منکا تو اس آغا ابن زبیر نے رضی اللہ عنہ تعالی ردی خلقو لرا حلاکت ہوئی او تعالی ردی دا خلقو نا حلاکت ہوئی اس چا سر زور نکی چاہتا با دی اڈو کی مات کری وی سوک با دی پیو سفیر باندی دا مرد ترسولی امام الانبیاء علیہ السلام مبارک تا اللہ رب العزال عظیم طاقت ورکلو دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک ملے وجود تتلیوا دیر دا غیرت او دا شجاعت او دا محبت مقام دا صحابہ کرامو دا امام الانبیاء علیہ السلام سرا دا یو واقعہ مختصر ذکر کوما او پل بیان را غندول غارم معززو صحابہ کرامو پزرگو پلکو واقعات دا سشتہ دے چه امام الانبیاء علیہ السلام سرا او دا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک
په محبت کې انتها ته رسیدلی دي. معززو د مصنف لابن ابي شيبه په روایت باندې دا واقعه ډیر عجیب واقعه ده. دا اوس چې کومه زه بیانوم ستاسو په وړاندې باندې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام مبارک با چې کله خطبه لوسته د جمعې په ورځ باندې د کجوري یو ډډ ته به نبی علیه الصلاة والسلام شاه مبارکه به هغې سره لګوله، خطبه به یې لوستله. روایت کې راځي فلما صنع له منبر، چې هر کله د امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام مبارک دپاره منبر شریف جوړ شه، چې هر کله نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته منبر شریف حاضر کړی شه، امام الانبیاء علیه السلام راغی وقام علیه، امام الانبیاء علیه السلام مبارک باغی منبر شریف باندې ودرېده، صحابه کرامو ته خطبه دا شروع کړله. روایت کې راځي وحنا حنین الناقه، بل روایت کې دا راځي وحنا كحنین الناقه، هغه د کجوري ډډ د اوښې د جړا او د برړاري په شان آواز شروع کړه. د امام الانبیاء علیه السلام مبارک فراق کې برداشت نه کړی شه. 2 قدمه کې 3 قدمه کې بیجان سیز دی، مکلف په شریعت نه دی. د امام الانبیاء علیه السلام مبارک فراق تی جداوالی تی نه برداشت کیږي، په جړا کې راځي، په خفقان کې راځي. صحابه کرامو د آواز واورېده، امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام روایت کې راځي ونزل عن المنبر، د منبر شریف نه راکوز شه، فضمه الیه فسکن، مبارک د کجوري دا ډډ د دواړه لاسونه یې چاپېره کړه، هغه په خاموش باندې شه، آواز یې غلی شه. معززو دا خو د هغه چا مینه وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره اظهار د خپل محبت کړو، چې بیجان سیز دی او روح نه لري، سا نه لري، مکلف په شریعت نه دی، هغې ته پیغمبران د ارشاد دپاره نه دي راغلي. و انسان ته خو اشرف د مخلوقاتو یې، تا ته پیغمبران د ارشاد دپاره راغلی دي، تا ته کلام عظیم الشان راغلی دی، تا ته نور کتب سماویه راغلي، ستا د ارشاد او د هدایت دپاره ته مکلف په دې وي چې ته د اله العالمین سره د محبت اظهار وکړې، د امام الانبیاء علیه السلام سره اولیاء کرامو سره د خپل مینې او محبت اظهار وکړې. او موږ او تاسو څه وکړو معززو؟ که ورځ د قیامت وي، په ورځ د قیامت باندې دغه د کجوري ډډ ودرولی شي، او په دغه ورځ د قیامت باندې زه ورته ودرولی شو، او امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام داسې مخ راواړي چې ستا نه خدا د کجوري ډډ نر و، زما په مینه باندې 2 فوټه 2 لیشته هغه فراق برداشت نه کړی شه، زما په مینه باندې وجړېده. ای زما امتي تاسې اقدام کړی دی. معززو سامعینو، الہ العالمین دی زموږ ستاسو کامل اتباع د امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام دا نصیبه وګرځي. الله رب العزت دې موږ تاسو عاملین په شریعت باندې مستقیم وګرځولی کړي. الله رب العزت دې دا پروګرام په بارګاه عالیه کې